کچری ستاسو ورکوټي بول بار بار سوځيږي نو داسې کم علاج دی د ډاکټر سره یا ستاسو ته په کور کې دننه چې داغي علاج سره ستاسو ورکوټي بول بار بار سوځیدل ټیک کیږي او دی ورکوټي بول سوځیدو دا په میډیکل کې ډیسیوریا ویل شي نو د ټولو نه اول دا دی د ډاکټر سره کله هم چې ستاسو وجه وپېژندی شي د هغې وجې مطابق به تاسو ته میډیسن درکولی شي دې میډیسن سره سره ستاسو دا ورکوټي بول سوځېدل ټیک کیدی شي او نښه داسې وجې ما بیان کړي دي په پښتو کې که چېرې هغه تاسو نه وي لیدلی نو د دې ویډیو په کمنټ کې به د هغې لینک وي نو هغه بیا تاسو د دې ویډیو نه وروستو کتی شي چې د هغې د وجې نه د انسان ورکوټي بول بار بار سوځي او په کور کې چې کم تاسو ځان ته علاج کولی شي یا احتیاط کولی شي نو هغه دا ده چې د دې سره سره ستاسو ورکوټي بول سوځېدل کم دي هغه به انتها زیات زر ټیک کیږي نو د ټولو نه اول تاسو به ډېرې زیاتې اوبه څښئ او اوبه به دې دپاره څښئ که چېرې ستاسو د ورکوټي بول په لاره کې ورکوټي کاڼې وي یا جرثیم وي چې د هغې د وجې سوځي نو د دې چانسز ډېر زیات وي که چېرې ستاسو د ورکوټي بول په لاره کې کاڼې وي یا جرثیم وي نو د زیاتو اوبو څښلو سره سره هغه جرثیم هغه کاڼې بهر ته وځي او دویم دا که چېرې ستاسو سره په کور کې اپل سایډر وینیګار وي یعنې ستاسو سره په کور کې د مڼې والا سرکوي نو هغه تاسو یو چمچ یا 2 چمچ په اوبو کې اچولی شي او هغه تاسو استعمالولی شي چې د دې سره ستاسو د ورکوټي بول کم سوځېدل دي دا ورسره هم کمیږي او د دې سره سره ستاسو په صحت کې کم ته چې امیونټي یعنې طاقت ویلی شي هغه ورسره هم زیاتېږي خو که چېرې تاسو ته د معدې د تیزابیت مسله وي نو په دې دوران کې به تاسو نه استعمالوي یا نور څه مسله تاسو ته وي او دریم که چېرې ستاسو سره شملې یا ماسته نو هغه تاسو زیات استعمالوي ځکه چې دې ته موږ په میډیکل کې پروبایوټیک وایو یعنی په پښتو کې به موږ ورته سمپل داسې ووایو چې دا یو قسم دوایي ده او څلورم چې د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې تاسو به د صفایي ډېر زیات خیال ساتئ چې د دې سره ستاسو کوم ورکوټي بول سوځېدل دي دا بې حده ورسره زر ټیک کیږي او پنځمه خبره چې ډېره ضروري ده تاسو به داسې فروټ ډېر زیات استعمالوي کم کې چې ویټامین سی زیات وي لکه مالټه شوه یا بیري شو ځکه چې د دې سره د انسان په وجود کې امیونټي ورته وایي طاقت کم چې د بیمارو خلاف په وجود کې دننه جګړه کوي هغه ورسره مضبوطیږي او کله چې هغه ورسره مضبوط شي نو انسان ته د بیمارو لګېدو خطره ډېره زیاته کمه شي